السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. محترم پوښتنه کړې ده چې خاوند طلاق را کړی دی، عده به څونه وخت تېروم؟ محترمه، یو عده د طلاق ده، یو عده د مرګ ده چې د یو ښځې خاوند مړ سي. چې خاوند یې مړ سي 4 میاشتې ولس شپې به دا عده تېرېږي. که چیرې یا بچی په نس کې و نو هغه بچی چې کوم وخت وزېږي به عده ختمېږي. د طلاق عده چې د هغه ښځې ته 3 واره مریضي راسي، او یا که د ښځې سره بچی و ماشوم و چې هغه پیدا سي نو به عده ختمه سو. نو د عدې په وخت کې به د طلاق د عدې په وخت کې به د خاوند د کوره نه راوځي، نفقه یې پر هغه ده. نو حالانکې دغه خور په خارج کې ده، نو دا وایي زه کوچنیان مکتب ته بیایم او یو ځای په یو کور کې مزدوره یم، مزدوري کوم، نو زه اوس څه چم وکړم؟ محترمه، فقهای کرام وایي د هغه ښځه چې په عده کې د هغه ښځې نفقه پر خاوند د تر وخت چې دا عده تېرېږي. که خاوند نو بیا نور قریبان، نو داسې دا هلته نه نور قریبان لري او نه خاوند نفقه درکوي، نو بیا فقهای کرام وایي د ضرورت په خاطر باندې ښځه کولی شي چې په عده کې ووځي، او چې ضرورت نه وي بیا ورته حرام دی، ناروا دی، نسي وتلی چې ووځي. بهرحال 4 سپای و 450 او دغه رنګه رد المحتار دې ته پوره وضاحت ورکړی دی. نو محترمه، که بل څوک نه لري چې هغه ستا سره کومک وکړي، بیا کولی شي نور زاید وخت به نه تېروي، او تاسو نو بیا خارج کوئ څه چې هلته معصومې مسلمانانې ښځې مزدورانې وي، نو تاسې خو داسې خاوندان د ژوند ملګري کوي چې تاسو کور وسا ورته ناست یاست، خپل تلاوتونه وظیفې و نفلونه کوئ، دی یې درته راوړي، دی مو ساتي. دا د خارج اوس څه ډول ژوند دی؟ خو ډېر داسې ملکونه شته که یو ښځه مزدوري نه کوي، حکومت یې نه پرېږدي، نور خو نو خدای او رسول پاتې دی. بس مراب د یورپ ژوند موږ ته ښه خوند راکوي، ښه وسایل یې دي، ښه استراحت یې دی. کاشکې دغه استراحت و قبر ته ګټه رسولی، بیا به یو به نیم کوشش کړی وای، ځان به رسولی وای تر یو یورپي ملک پورې. دغه رنګه یو بلې خور پوښتنه کړې ده چې زوم و لور ته طلاق راکړي، هغه پاکستان ته ولاړی، نو اوس موږ بل خاوند ورکوو. دا طلاقونه ولې په تاسو کې دومره ډېر دي؟ په تاسو کې هغه حدود شریعان نشته، د شریعت مطابق ژوند نه خاوند کوي نه ښځه کوي، نو ځکه دغه مشکلات هم به راسي. تاسو هغه څه وکړئ چې تاسو خبر ته ګټه رسوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.